ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو په دې جلسه کې موږ متضاد میټریکسونو د میټریکسونو جمع او تفریق لولو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. ګرانو زده کوونکو متضاد میټریکس د میټریکس A د منفي A په واسطه ښودل کیږي. یعنې که موږ یو میټریکس ولرو A د دې متضاد چې دي منفي A باندې او یو میټریکس دی چې هر عنصر یې په A کې ورته عناصر مخالف دي په لاندې ډول تعریف شوی. تاسو ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. لکه موږ میټریکس لرو د A میټریکس. د A میټریکس موږ لرو 1 3 2 4. دا موږ میټریکس شو. د دې میټریکس دا موږ متضاد پیدا کوو. کله چې وغواړو د دې متضاد پیدا کوو یعنې مساوي کیږي، موږ وویل چې A مساوي کیږي منفي A ته، یعنې منفي A موږ پیدا کوو چې دا مساوي کیږي، یعنې منفي د عددو سره ضربوو. میټریکس دلته څه شی ده؟ یو ده. دلته موږ څه شی نیسو؟ منفي یو نیسو. همدارنګه دلته څه شی ده؟ 3 ده. دلته موږ نیسو منفي 3. دی بل ته راځو. لکه دلته چې شی ده 2 ده، موږ دلته علامه منفي کړې چې ورسره ضرب کوو لیکو منفي 2. همدارنګه دلته 4 ده، که علامه په نظر کې ونیسو یا متضاد پیدا کوو علامه یې منفي کېږي منفي 4. ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. 1 2 یعنې 2 سطر لري او 2 ستون لري. دا میټریکس هم وګورئ 2 سطر لري خو 2 ستون لري. اما د A میټریکس سره مخالف علامه ده. د دې علامه مثبت ده او د دې میټریکس علامه څه ده؟ منفي ده. دې ته موږ متضاد میټریکس ویلی شو. اوس راځو د میټریکسونو جمع ته. ګرانو زده کوونکو د میټریکسونو جمع عملیه د 2 میټریکسونو جمع کول ممکن دي که د دوی د ورته ترتیب څخه وي او د اضافي لپاره موږ ورته عناصر یو ځای جمع کوو. بېلګې لاندې 2 میټریکسونو جمع کړئ. د مثال په ډول موږ 2 میټریکس لرو. لکه موږ لرو A میټریکس. A میټریکس داسې دي مساوي کېږي 1 2 منفي 2 0 1 و. لکه دا زموږ یو میټریکس شو. زموږ دوهمه میټریکس ده، دې ته B میټریکس وایي. B میټریکس څه د دې میټریکس عناصر څه دي؟ 3 2 1 2 همدارنګه 0 منفي 0. موږ څه شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ 2 میټریکسونه چې A او B دي یو بل سره یې جمع کوو. لکه لیکو چې A میټریکس جمع B میټریکس مساوي کېږي څو ته؟ یعنې څه شی کوو؟ دا دواړه میټریکسونو یو بل سره جمع کوو. موږ A میټریکس څه شی ده؟ 1 2 منفي 2 0 1 و. دا زموږ A میټریکس شو. جمع د B میټریکس. B میټریکس څه شی ده؟ 3 2 1 2 0 منفي 4. دا زموږ B میټریکس. دا مساوي کېږي، یعنې دا یو بل سره موږ جمع کوو. څرنګه جمع کوو؟ ښه ځیر شئ. لکه د A میټریکس دا لومړی عنصر اخلو، د B میټریکس لومړی عنصر سره یې جمع کوو. 1 سه 3 سره جمع شي څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 4. دلته موږ لیکو 4. همدارنګه دوهم اخلو، دوهم عنصر یې له دویم عنصر سره څه کوو؟ د B میټریکس دویم عنصر سره جمع کوو. 2 سه 2 سره جمع شي څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 4. دلته یې همدارنګه نور ته هم ادامه ورکوو. لکه منفي 2 سه مثبت 1 سره جمع شي څو کېږي؟ منفي 1 کېږي. همدارنګه سه 0 2 سره جمع شي څو کېږي؟ 2 کېږي. که 1 0 سره جمع شي څو کېږي؟ 1 کېږي. که 2 منفي 4 سره جمع شي څو کېږي؟ مثبت 3 کېږي. نو موږ 2 میټریکسونه جمع کړله چې د A او B میټریکس حاصل جمع موږ ترلاسه کړله. یعنې داسې لیکلی شو چې زموږ A جمع B
مټریکس حاصل چې ده څلور منفي یو دوه یو درې راووتله. یعنې مونږه لومړی A مټریکس یو دوه درې یعنې درې سطر لري او یو دوه ستونه لري. دا هم درې سطر لري او دوه ستونه لري. کومه مټریکس چې د دې دوه مټریکس د حاصل جمع نه مونږه ترلاسه کړله دا هم یو دوه درې سطر لري او دوه ستونه لري. نو دا و د مټریکسونو د جمع عملیه. ګرانو زده کوونکو مونږ د مټریکسونو جمع ولوستله. اوس راځو په تفریق باندې. د مټریکسونو په تفریق کې مونږ باید لومړی مټریکس د دوهم مټریکس په مقابل او یا متضاد کې جمع کړو. د مثال په ډول یعنې که مونږ داسې ولرو چې A مټریکس جمع B مټریکس دا د دوه مټریکس حاصل جمع ده. نور حاصل تفریق مونږ څنګه کوو؟ دا په دې شکل لیکو چې A منفي B. د دې لپاره چې مونږ کار ډېر اسانه شي دا مونږ اړوو جمع شکل ته. یعنې په دې شکل چې A جمع منفي B. دغه مټریکس چې دي د مټریکسونو تفریق عملیه په دې شکل باندې مونږ ترلاسه کولی شو. تاسو بېلګه ته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو پوهېږي. لکه مونږ لرو A مټریکس. مونږ یو مټریکس لرو A مټریکس چې زمونږ A مټریکس ده یو دوه درې څلور. یو دوه یعنې دوه سطر لري او دوه ستونه لري. یو شل. B مټریکس اوس لرو. B مټریکس دي مساوي کېږي د مثال په ډول پنځه شپږ همدارنګه اووه اته. دا مونږه دوهمه مټریکس ده. نو په دې طریقه باندې مونږ مخې ته ځو لکه A جمع منفي B مساوي کېږي څو ده؟ د A مټریکس څو دي ګرانو زده کوونکو؟ یو دوه درې څلور. دا مونږه د A مټریکس شو. جمع علامه مونږه خپله اخلو. ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو دلته مونږه منفي B سره ضربوو. یعنې د B عناصر څه شی ده؟ پنځه ده. اوس منفي مونږ ورسره ضرب کړله څو کېږي؟ منفي پنځه کېږي. همدارنګه منفي ټول عناصرو سره ضربېږي. مثبت شپږ دي منفي شپږ کېږي. مثبت اووه دي منفي اووه کېږي. مثبت اته دي منفي اته کېږي. دا مساوي کېږي. اوس عیناً د جمع عملیه په شان مونږ مخې ته ځو. اول عنصر له اول عنصر سره یعنې اول عنصر له اول عنصر سره جمع کوو. مثبت یو او منفي پنځه څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ منفي څلور. همدارنګه دویم عنصر له دوهم مټریکس دوهم عنصر سره مثبت دوه او منفي شپږ څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ منفي څلور. همدارنګه دا نور عناصر هم په همدې شکل مثبت درې او منفي اووه څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ منفي څلور. همدارنګه مثبت څلور او منفي اته کېږي منفي څلور. نو دغه مټریکس مونږ ترلاسه کړله. دا د A او B د تفریق عملیه حاصل ده. دا زمونږ د مټریکسونو د تفریق عملیه. ګرانو زده کوونکو مونږ جمع او تفریق ولوستله. اوس راځو د مټریکسونو جمع او تفریق خواص ته. د مټریکسونو جمع او تفریق خواص ته. ګرانو زده کوونکو څنګه مونږه چې په عامه څلورګونې عملیه لوستلی وه په مټریکسونو جمع او تفریق کې هماغه خواص لري. لومړی څه ده؟ لومړی خواص یې څه ده؟ دې ته تبدیلي خاصیت وایي. تبدیلي خاصیت یعنې څه ګرانو زده کوونکو؟ یعنې مټریکسونه هم د په جمع عملیه کې د تبدیلي خاصیت لري. یعنې د مټریکسونو مجموعه د تبدیلي خاصیت لري مګر د مټریکسونو تفریق د بدلون ځانګړتیا نه لري. یعنې تبدیلي خاصیت چې کې ده یوازې جمع عملیه کې ده. جمع عملیه کې لکه مونږ لرو چې A مټریکس
جمع B مټریکس دا مساوي کیږي B مټریکس جمع A مټریکس دا لومړی خواص ولا. اوس راځو دوهم ته. دوهم چې دي ګرانو زده کوونکو د جمع یا د جمع او تفریق د جمع او تفریق توزیعي خاصیت. خزیر شي ګرانو زده کوونکو د مثال په ډول مونږ لرو چې A مثبت منفي B مثبت منفي C دا مساوي کیږي د A مثبت منفي قوس لیکو B مثبت منفي C سره. دې ته مونږ د جمع او تفریق توزیعي خاصیت وایو. توزیعي خاصیت چې دي په دواړه هم په جمع او هم په تفریق عملیه کې صدق کوي، خو تبدیلي خاصیت یوازې په جمع عملیه کې صدق کوي، په تفریق عملیه کې صدق نه کوي. اوس راځو دریم خاصیت ته. دریم خاصیت عینیت عنصر ده. عینیت عنصر ده. ګرانه زده کوونکو عینیت عنصر څرنګه چې موږ په څلورګونې عملیه کې ولوستله په مټریکسونو کې هم په همدې شکل دي. لکه A مټریکس، لکه موږ لرو A مټریکس جمع صفر مساوي کیږي A سره. نو موږ ویلی شو چې په مټریکسونو جمع عملیه کې عینیت عنصر عبارت له صفر څخه. همدارنګه په منفي کې لکه موږ لرو A مټریکس منفي. خزیر شي ګرانه زده کوونکو عنصر عینیت د جمع او تفریق عبارت له صفر څخه ده. دلته خزیر شي تاسو لکه موږ A جمع کوو صفر ته بېرته خپله عدد کېږي. دا د جمع عملیه عنصر عینیت. تفریق ته راځو. که موږ داسې ولرو چې A مټریکس منفي صفر مساوي کېږي A مټریکس ته، نو دا د تفریق عملیه عنصر عینیت ده. یعنې خپله عنصر عینیت موږ په تېر درسونو کې لوستلی ده چې عبارت له هغه عملیې څخه ده چې کله هره عملیه پې ترسره شي بېرته ځواب یې خپله عدد راوځي. لکه موږ A مټریکس اخیستی، ځواب یې بېرته A مټریکس شو. همدارنګه په تفریق کې A مټریکس ده چې منفي صفر شي بېرته A شو. دا و ګرانه زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسات تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو مهربان او بخښونکی الله ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.